السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او د افغان ټکنالوژي چینل څخه تاسو ته د پکسل لیب پښتو زده کړه ویډیوګانې جوړوم. دوستانو، نن څلورمه ویډیو د پکسل لیب په زده کړې په باره کې جوړوو. موږ تېره ورځ هم ویډیو جوړه کړې وه او د پکسل لیب لومړنۍ، دویم، دریمه ویډیو مې جوړه کړې وه او په پکسل لیب باندې مې خبره کړې وه چې څنګه کاور جوړولی شو، ډیزاین ورکولی شو، ټایټل، لوګوګان او نور مختلف کارونه په پکسل لیب کې کولی شو. اوس راځو پکسل لیب ته یو څو نور اپشنونه باندې کار کوو چې پکسل لیب کې څه ډول کار کولی شو. دوستانو، موږ په د پروجیکټ یا د لیکنه باندې کار کړی و چې مختلف سټایلونه لرو. دوهم ټکس باندې مې کار کړی و چې موږ خپله لیکنه کولی شو. مخکې له مخکې جوړه شوې لیکنه هم دلته شته د پروګرامر لخوا، او په دلته مو په سیټینګ کې په سټیکر مختلف سټیکرونه مو راخیستي وو. امپورټ عکسونه مې هم راخیستي وو. ډرا، اوس ډرا وایه، د ډرا په واسطه کولی شئ یو شی رسم کړئ. مثلا کله چې ته راشې دلته ډرا معنا رسمول، هر یو شی چې غواړې دلته د سکرین پر مخ رسمولی شو. که غواړې چې لیکنې ته رنګ بدل کړه هغه هم بدلولی شي. او دلته ایریسر موجود دی، د دې په واسطه یې بیا له منځه وړلی شئ. مثلا دلته یې سایز غټولی شي چې د څنګه څومره سایز کې وي هغه غټ کړئ او لیکنه له منځه یوسئ. او دلته د اپشن د انډو دپاره استعمالیږي. ته کولی شي چې لیکنه انډو کې کومه لیکنه دې چې ډیلیټ کړې وي بیرته بیا هم راولئ. او دلته مختلف نور اپشنونه هم شته، خو موږ له دې نه تېرېږو. راځو په دې برخه کې شیپس ته. دلته مختلف شکلونه هم شته چې تاسو دا شکل وینئ، دا ډول شیپس رسم کولی شئ. نو که چېرته لاندې تاسو په د ریډیوس باندې سایز زیاتوئ او کموئ د مختلف شکلونه، سرکل او څلورکنجه، مربع او نور مختلف شکلونه راوړلی شئ. فیل او هغه فیل اوپیسیټي یا د څنګه رنګ دې تیز وي، تت وي او دا ډول نوره مختلف رنګ هم ورکولی شئ. د لاندې برخې نه تاسو دلته مختلف رنګونه ورکولی شئ. او د ویټ پراخوالی، د کومې برډر ویټ چې دی دغه هم اضافه کولی شئ یا کمولی شئ. تاسو دلته کتلی شئ اوپیسیټي او دغه د دې رنګ د تیز ښکاري، تت دی وي او څنګه دی وي، دلته د برډر سره دې کې هم کار کولی شئ. کولی شئ دلته مختلف رنګونه د برډر ته انتخاب کړئ. لاندې نور اپشنونه هم شته لکه برډر ته شیډو یا د سیوري رقم شکل هم ورکولی کېږي. دا مختلف اپشنونه په شیپس برخه کې. دلته بیزر هم موجود دی. بیزر کې ته خپله کولی شئ، دلته یو لاین موجود دی، د دې لاین نه نوره لاینونه ادامه ورکولی شئ. لکه دا ډول یو لاین جوړوي، دا ډول حرکتونه تاسو کتلی شئ، مختلف حرکتونه ورکولی شئ. دلته تاسو نوره کاپي هم اخیستلی شئ، یو بل طرف ته هم تللی شئ. پلس کې نوره دغه شکلونه چې دي دا اضافه کولی شئ، د لاینونه، او په ماینس کې یو له منځه وړلی شئ، یو بل طرف ته هم تللی شئ، کاپي کولی هم شئ. دا مختلف سټایلونه دي چې تاسو دا کار پرې اجرا کولی شئ. کله چې لاندې برخه کې تاسو د څلور ایروکي ته راشئ، د دې په واسطه کولی شئ چې دغه پورته شکلونو ته حرکت ورکړئ یا د لاینونو ته. او کله چې د منځ ته راشئ نو دلته به تاسو کولی شئ چې دغه شکلونو ته حرکت ورکړئ یا کاږه کړئ یو بل طرف ته. او په دې کې نوره شکلونه هم جوړولی شئ. مثلا لکه دا شکل جوړوم، دلته یو بل جوړوم په دې پلس باندې. نو دلته مختلف کارونه تاسو له دې ځایه کولی شئ په دې پکسل لیب کې. نو بله ورځ به بیا په یو بل اپشن باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو. نن دا چې ویډیو رانه اوږده نه شي تر همدې ځای پورې بس ده. د خدای په امان، ښه شپه ولرئ.